الرحمن الرحیم. درې خبرې انتهایی مقصودي او زموږ د کار سره تړلې دي چې دا بار بار موږ کړي هم دي. یوه خبره دا ده چې دا موږ ته په کتابونو کې ذکر سوي، په کاشف کې، په تهذیب الکمال کې، په تهذیب التهذیب کې، په طبقات د ابن سعد کې، په فلان کې، په تقریب کې ثقتن، فلان ثقتن، فلانی سړی ثقه دی، فلان اوثق الناس، فلان حجتن. دغه خبرې چې ذکر سوي دغه ائمو څنګه معلوم کړي دي چې دا ثقات دی، دا ضعیف دی؟ د دې پس منظر واوره. دا دی د کومه ځای معلوم سوي دي چې ثقه دی؟ دی د کومه ځای معلوم سوي دي چې ثقه دی؟ د دې په ضمن کې یوه خبره دا واورئ چې آیا ائمو دی کړي دي چې دا روایات یې د رواتو څه معلوم کړي دي کې روات د مرویاتو څه معلوم کړي دي؟ څنګه تعبیر باید وکړئ چې ائمو څنګه کړي دي؟ روایات یې د مرویاتو څه معلوم کړي دي؟ داسې یعنی د رواتو څه مرویات معلومیږي که د مرویاتو څه روات معلومیږي؟ نو اولنۍ خبره ده حاجي شیخ صاحب متوجه، اولنۍ خبره ده چې ثقه ائمو داسې معلوم کړي دي. ته فرض که امام محمد ابن مسلم ابن شهاب الزهري رحمه الله، ابن عبدالله ابن شهاب الزهري رحمه الله دا شیخ دی، دی مرویات د صحابو سره لري، د انس رضی الله عنه سره برای راست لري، د عایشه رضی الله عنها سره لري، عروه عن عایشه، زهري عن عروه عن عایشه، او داسې بیا زهري عن ابي سلمه عن ابي هريره، زهري عن سالم عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. داسې چې دی دا کوم روایات لري د شاګردان دي، ډېر شاګردان دا خو په زرهاو شاګردان لري، دوی چې دا روایه دا روات ثقات معلوم کړي دي، داسې معلوم کړي دي. نو زهري دا دلته پروت دی، د دا شاګردان دي، لس شاګردان دي، ته فرض کړه لس شاګردان دي. نو دا ته فرض کړه مالک دی، مالک ابن انس اصبحي دا د زهري تر ټولو اوثق شاګرد دی. سفیان ابن عیینه دویم شاګرد دی، شعیب ابن ابي حمزه، عقیل، یونس ابن یزید الایلی، معمر ابن راشد الازدی. اوس امام مالک صاحب رحمه الله ته فرض که د زهري سره روایات کړي دي 100 روایات. څو روایات؟ 100 روایات. په دا 100 روایاتو کې 95 دوی پر دا نورو عرض کړي دي، د زهري پر نور مرویاتو عرض کړي دي. برای دا نتیجه رایستلې ده چې د په 100 کې 95 روایات صحیح کړي دي، په 50 کې څه په سوي دي؟ خطا سوي دي. نو دی اوثق الناس دي. دا بل سفیان دی، سفیان بیا دغه کړي دي، خو 90 روایات یې صحیح کړي دي. دا بل شعیب دی، هغه بیا څه کړي دي؟ په 20 کې خطا سوي دي. دا بل بیا په 25 کې خطا سوي دي، 50 بیا صحیح دي. نو دی صالح دی. بل بیا یو دی راوی دی چې هغه 100 روایات کړي دي، په هغو کې په 80 کې خطا وتلی دي، په څو کې ثواب ته رسېدلی؟ 10 صحیح کړي دي. 10 روایات دا ضعیف راوي دا دی کړي دي، لکه مالک رحمه الله چې کړي دي، 80 یې بیا خطا کړي. نو په دې وجه باندې دته څه ویل سوي دي؟ ضعیف. نو ائمو چې دغه د رواتو احکام رایستلي دي، دا د چا سره رایستلي دي؟ د دوی د مرویاتو نه یې رایستلي دي. ائمو چې دا داسې فرض کړه، په یو اسانه مثال یې داسې فرض کړه چې یو لس طالبان دي، ته هغو ته پرچه ورکړه، په هغو کې یو طالب دا رقم دی چې 95 نمبر یې واخیستو، دا چش شو ممتاز. بل داسې دی 90 یې واخیستو، دا هم چش دی ممتاز. بل دی چې 50 اتیا یې واخیستو، دا هم چش دی. بل دی 80 یې واخیستو، دا هم چش شو. بل 50 بیا واخیستو، بل بیا 10 واخیستو، راسب. خو د ممتاز دا معنا نه ده چې د 100 په 100 کې ممتاز د دا بل ممتاز هم دغه معنا نه ده، د بل ممتاز هم دا معنا نه ده، د بل ممتاز دا رقم دی. دا نو پر رواتو باندې احکام دا راوتلي دي د دې د چا څه؟ د مرویاتو څه. دا یوه خبره ده، په دې پوه شوست؟ دا طرز د متقدمینو ائمو دی. موږ اوس څنګه روایت معلوموو؟ موږ اوس فلحاله څنګه ده، زموږ په خوا کې رایج څنګه طریقه ده؟ موږ دی کوو پلان ثقة
رواه عن فلان فلان ثقة دغه سدا شیخ ساکنه ثقة رواه عن فلان ثقة كل ثقات سند متصل دي روات ثقات فالحديث صحيح. اور دا د ریاضي نه ده چې 2 جمع 2 4 راوځي، دا ریاضي نه ده، دا پند دی. حکم پر حدیث باندې دونه ګران کار دی. دا اوس تور مونږ سره څو وخت کېږي دا روایت مشو کړی 3 میاشتې یا 2 میاشتې کېږي یو روایت مشو کو دروسه پورې پای ته نه رسیدلی. حکم الحديث خدای رقم اسانه کار نه دی، کدا رقم کار سي نو غالب خلک یو دانه تقریبا تعذيب راواخ باغې کې بالکل په اسانه کې ثقه پلان ضعیف بس نو د دې سبب اگر دروات معلومي ولا حکم پر حدیث باندې یو لګي ورخ ګرځم محدثین به د دې څه ضرورت چې سړی سفرونه کوي زغلی د خلکو مینتونه وړي زاري وړي خلکو تناسن نو دا شی چې دی دا نقطه یواز د کې چې د متقدمینو ائمه طرز داو چې د روات حکم دی د مرویات سره او موږ څه چم کوو موږ مرویات معلومو د چا سره د روات دلته مشکل کم راځي مشکل بیا زموږ د متقدمینو په مابین کې اختلاف راځي. تی به وګوري ابو داود به روایت ته منکر ویلي معاصرین ورته یا دی په دا کې غلط دی منکر نه دی دا صحیح سو ابو داود به منکر ورته وای او معاصر عالم به هغه به چشنه ورته وای هغه به یا دی کې غلط سوی وای وای پلانې ثقه دی اشه دا ته د چا زده کړی دی چې دی ثقه دی. ابو داود منکر ورته ویلي دا چا ته د چا زده کړی چې دی ثقه دی نو خدای ابو داود ویلي چې دا دی ثقه دی دام چا ویلي دی او بلکې ډیر کرته خدای سوسی چې هغه دا روایت ضعیف دی د ثقه دی په هغه ځای کې دا امر سره ذکر کړي وای دا روایت غیر مقبول دی خدای چش دی وهو عندنا لا باس به لكن هذا الحديث خطأ وهو عندنا لا باس به په هغه ځای کې ویلي دی وای یا خطا نه دی ځکه دی چش دی وای ثقه دی نو ثقه دی وروره معصوم خو نه دی او یا یو راوي ضعیف سي موږ دغه څه د روایت ضعف معلومو نو دلته مشکل دا دی که چیرې دا روایت د په هغه روایت کې خصوصي ستا نتیجه صحیح راوخته ستا نتیجه چش راوخته خو که چیرې هغه سړی په هغه ډېر روایت کې یو روایت دی او دی خو دی چش ضعیف او روایت یې کوم روایت دی صحیح روایت دی نو تا د ضعف په وجه باندې د روایت د صحیح روایت ور ضعیف کړي د صحیح روایت ور چش کړي نو د راوي سره حکم د حدیث معلومول په دې کې منهجي ډېره غټه خطا سره سړی مخکې کېدلی سي په بعضو مواقعو کې په دې پوه شوست دا یوه غټه خبره. دویمه خبره دا ده چې آیا د ثقاتو ټول روایات صحیح دي دا د هغې دویمه څېړۍ ده د هغې خبرې آیا د ثقاتو ټول مرویات صحیح دي او آیا د ضعفاو ټول روایات ضعیف دي نه داسې نه ده د ثقاتو په مرویاتو کې خطا سته او هم ثقات پر موضوع ده د علوم الحدیث مالک په کوم روایتو کې خطا وتلی دي سفیان ابن عیینه په کوم روایت کې خطا وتلی دي زهري خپل په کوم روایتو کې خطا وتلی دي حمام ابن یحیی حوزی په کوم روایتو کې خطا وتلی دي معمر ابن راشد په کوم روایتو کې خطا وتلی دي دا ګرد ائمه څه پکړي دي نشانی کړي دي او ډیر کم د ائمه د مابین اختلاف راځي نو د ثقات ټول مرویات صحیح نه دي او د ضعفاو بیا ټول مرویات ضعیف نه دي مردود نه دي ولی یو کذاب دی کذاب خو مشهور یو ضعیف دی د کذاب او د ضعیف تر مابین یا متروک دی د متروک او د ضعیف تر مابین چش سته فرق سته نو کته خالص د نو دا دلته یعنی دلته بیا 3 کاله کیږي څو کاله کیږي په حدیث کې کتل کیږي مخالفت موافقت تفرد د 3 شان باندې کدی متفرد دی بیا د تفرد خپل مقامات په کوم ځای کې تفرد مقبول دی په کوم ځای کې تفرد مردود په تفرد کې مقبول هم سته په تفرد کې څوک هم سته مردود هم سته چې طبقه لوړېږي تفرد بیا مقبول خواته راځي چې راکښته کېږي په سند کې نو وروسته خو خلک ډېرېږي دی څنګه متفرد دی په روایت کې نو بیا خپل معقولې طریقې دي د هغو او مسایلو ته کتل کېږي او شیوخو ته کتل کېږي د کوم ګوره اوس یو سړی تفرد کوي د امام زهري نه نو د امام زهري په زرهاو شاګردان دي څنګه یو سړی روایت کوي د زهري روایات خلکو نه د اعمش دی سړی دی چې مطلب دغه په زرهاو انسانان دغه روایت کوي نو اوس څنګه یو سړی متفرد دی دغه نو تفرد کې د شیخ درجه ته طبقاتو ته د روایت څنګه روایت کوي په عقایدو کې روایت کوي یو سړی کوي په لمانځه کې روایت کوي یو سړی کوي د لمانځه مسلې خو ډېرې عامې دي دا خو باید بیخي ډېرو خلکو کولی څنګه یو سړی په متفرد نو تفرد موافقه مخالفه دا مخالفه بیا د چا د قبلې دي چې کله حدیث على الوجهين لکه موږ ته چې وایي زهري عن سعید بن مسیب عن ابي هريره زهري عن حمید عن ابي هريره دواړه موجود سي ولې په زهري کې دا اختلاف برداشتېږي او کله کله بیا یو سړی چې هغه دونه کثیر روایت سړی نه وي په هغه کې بیا دوې وجې نه وي په هغه کې یوه خطا یې یوه څه شي
صواب. نو مرویات د ثقاتو دا کل صحیح نه دي او مرویات د ضعفاو کل چش نه دي. او درېیمه مهمه مسله چې هغه د عللو د باب پورې تعلق لري هغه ته وایي معرفت اصحاب الروات. هغه خلک چې مدارات د اسانیدو دي لکه زهري دي، اعمش دي، قتاده ابن دعامه السدوسي دي، یحیی ابن ابي کثیر دي، داسې نور هغه خلک دا مدار د اسانیدو دي. د دغو اصحاب پیژندل ضروري دي. یعنی هغه اصحاب چې هغه مختصین د دې پورې دي د دې سره ډېره ملازم چا 60 کال ورسره تېر کړي، چا 15 کال ورسره تېر کړي، چا 13 کال ورسره تېر کړي، چا 9 کال ورسره تېر کړي، چا 3 کال ورسره تېر کړي. دغه خلک دا میزان وي د دغه شیخ په مرویاتو کې. هغه ثقات شاګرد ګوره د مثال په توګه د دې مثال ته دی وایو لکه اوس دا زموږ شتي مدارس دي. اوس د دې ځای ته فرض کړه یو سړی ولاړی کراچي ته. په کراچي کې خو نو اوس دی خو د چا پر نامه کړی شیخ الاسلام حضرت تقي عثماني صاحب پر نامه باندې کړی دي. نو اوس دی چې ولاړی شیخ الاسلام چې سبق ورته وایي په دې کې بیا ځوانان ملایان هم راځي سبق ورته وایي. نو د هغو سبق بیا دی په غور باندې چش کوي نه اوري لکه د چا د چا اوري. دا محدثینو کې دا بعضې محدثینو داسې مثال درلود لکه د زهري په زمانه کې د زهري ته شاګردان ورغلي په مدینه منوره کې یو بل محدث دی دغه سم یو حدیث اورېدل دغه سم یو حدیث اورېدل. نو په دغه کې به دی اوثق الناس په دا بل کې به بیا ګر څه ضعیف وي ځکه هغه د مقصودین غوږ لا نه ورته نیسي ورته ناست دغه وایي بس دغه ناست ته راځه هلته په هغه مجلس کې کښېنه. نو ګورئ یو راوي په یوه سړي کې اوثق هم کېدلی شي په بل کې بیا برته څه به کېدلی شي. بیا دا هغه نکته ده چې دی بیا د رجال په وفلان وإن كان ثقة لكنه في فلان ليس بقوي. دا ګورئ تی د بیخي ګوره د یو راوي په یو وطن کې دی ثقه په بل وطن کې دی نه ثقه، په یو شیخ کې دی ثقه په بل شیخ کې دی نه ثقه، په ځواني کې دی ثقه په سپین ږیرتوب کې دی بیا مذهب سي اختلاط باندې بعضې بیا داسې روایت یې چې هغه په اول د اوایلو کې د ده روایات غیر مقبول دي وروسته بیا د ده روایات مقبول دي لکه حمام بن یحیی العوزي. دا چې دی د اولې زمانې مرویات چې دي دا نه دي دا په اول کې دلي کله نه کول ولموږ به بیا خپله ویلم ولموږ به حدیث بیانول فنستغفر الله وروسته بیا د لیکلو کار ورسره شروع کړي. نو دا هغه شیان دي چې دا نو ځکه امام انور شاه کشمیري رحمه الله په فیض الباري کې وایي احکام هغه دي چې متقدمینو ائمه وکړي وایي متاخرین چې کار اخي هغه د قواعدو ساخي والقواعد عصا الاعمى. قواعد څه دي د ړانده لکړه ده کې په یو کډاله کې لکه هم ممکنه ده او کې پریسته بویته هم چشته ممکنه ده. قواعد چې په قواعدو پن نه حل کیږي پن د قراینو دی دا پن په پوسوس په دې درو مکلمه باندې یو دا سوچ د راوي ثقوالي څنګه معلومیږي بل دا چې مرویات ثقات ټول دغه دي. درېمه مهمه مسله چې په عللو کې ګټه کوي معرفت روات اصحاب معرفت اصحاب الروات په پوسوس. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام